د ننګرهار مستوفیت ادارې له لوري په جلال آباد ښار کې سلګونه هغه هټۍ چې مالکینو یې مالیه نه وه تحویل کړې د پیل شوي کمپاین په ترڅ کې وتړل شوې. د دې ولایت سرپرست مستوفي جهانزیب شریفي وویل د روان مالي کال یوازې 12 ورځې پاتې دي چې په خبره یې په ښار کې ډیری د سرایونو او هټیو مالکینو خپله مالیه نه ده تحویل کړې. نو په همدې اساس د مستوفیت اداره اړ شوه چې د مالیه نه ورکوونکو هټۍ او سرایونه وتړي. دا چې 1409 مالي کال مخ په ختمېدو دی او تقریبا په حساب شپې ورځې چې یعنې 15 ورځې کېږي چې پاتې دي. د دې نه اضافه وخت موږ نه لرو. هغه اشخاص چې هغه د قانون او اصولو مطابق خپله مالیه نه ورکوي مجبوراً موږ به دغه مالیاتي کمپاین شروع کړ تر څو پورې د دولت عواید خپل حساب ته تحویل شي او له هغې لارې نه تاسو ته بهتره معلومه ده چې دولت د عواید راټول نشي په منظم شکل سره. زموږ او ستاسو د نظامي ملکي د دې ټولو اداراتو معاشات مصارفات له کوم ځای نه کېږي. نوموړي دا هم ویل یاد کمپاین به د روان مالي کال تر وروستۍ ورځې پورې روان وي. بلخوا د تړل شوو هټیو او سرایونو مالکین په مستوفیت اداره نیوکه کوي چې د مالیه ټولولو پر مهال توپیري چلند کوي. کوم نوم مې تویب خان ده او د همدې کاریګر یم. هاخوا ته 2000 افغانۍ یلي او دلته 4.5 ولې دا خو ناجایزه ده که نه؟ داسې خو مه کوئ که نه. باید 2000 واخیستل سي دلته ولې داسې کوئ؟ صاحب مونږه خواهش دغه دی چې مونږ مالیه ورکوو. مونږ نه زورواک یو نه د چا سره لانجه کوو. مونږ ملت یو د دې ملک. مونږ حق لرو ورور د مالیه ورکولو هم حق لرو خو چې جایزه څه شی وي د هغه لغمان اډې د هغه سر نه چې په سرایونو کې 100 روپۍ مالیې پرچې دوی ورکړي توجیه کړي هغه پیسې مونږ په سر سترګو ورکوو. دوی زیاتوي مالیه ټولونکي له یو شمېر هټیوالو څخه 2000 او له یو شمېر نورو څخه بیا 4000 افغانۍ اخلي. حال دا چې هټۍ به هم څنګ په څنګ وي. خو د مستوفیت اداره د دوی دغه نیوکې بې ځایه بولي او وایي که څوک مالیه ورنه کړي په راتلونکي کال کې به 2 برابره جریمه ورکوي.